نن سبا خدا سيزونه دي موبایل دي لکه به احتیاطي دی وکړلاو تقوا در کې نه و او په خپل دي ځان کنټرول نکړو د الله په توفیق الله نه توفیق واړي نو بس دا خو تیار یو خطرناک طوفان دی داسې خطرناک چې ډیر خخ خلک اوچتو خاندانونو ولا روزانه تاسو دا نت ګوري دا دشمنی دي او دا لانجی دي او دا قصې دي او دا بیزتې دي چې ریزلټ یې ګوري هغه دا شی د دې غلط استعمال دی د دې منفي استعمال دی ابل ورزي د بډبیر چې کوم واقع راغی لکه د 12 کالو ماشوم ته ګوره او د پلار قتل ته ګوره او ریدل دي کنه دا تقریبا هفته لا نه کیږي هفته کیږي تقریبا یا هفته نه کم چې پلار نصيحت کوي او بچی ته لکه زمون په وخت کې دومره وخت زمون عمر خو دومره نه دی زمون په وخت کې چې دغه زمون عمر او چرته مور پلار خبرې کولې مونږ په پورته نشو کتلې استادانو په سکول کې خبرې کولې مونږ بره نشو کتلې او د دې سیس د غلط استعمال د لاس چې دا مونږ هر ماشوم له لاس کې ورک دومره سترګې وشلې دي چې نن زما د 12 کالو بچي تمانچه راخلي او په خپل پلار ډس کوي او وژني بل ځای کې هندستان 7 کیلومتره کې بډبیره پراته ده 7-8 کیلومتر لار ده دلته لګي دي پښتنو معاشره ده چې دا زمونږ معاشره په دې مشهور ده چې دا پښتانه د مشرانو او د سپینګیرو او د علماو او د پلار او د مور ډیر عزت کوونکي خلک دي دا رنګه دیر کې چې مخکې واقع راغلی موري میشتل او پلاری میشت دا زما محترم ورونو دا د دې سترګو غلط استعمال دا خو ما شومان دی واړه دی او تا ولدا سيزونه ور کړی دي د دې هغه زین خودمره لانه ده کنه بالغ او پخته نه دومره میچي ور دي چې په دې پوه شي چې د منفي استعمال څنګه دی مثبت او نه پته هر وخت نظر ساتل شي نو دین دا معلومیږي چې ته احتیاط وکړه په کور کې لګه سختی کوا او تربیت ویم دی ته چې سختی وکړي کومه اداره کې تاسو خېلی سختی وی اصولي هغه اداره کامیاب دا سیس بنه راوړي یونیفارم کې ورازي داسې وکي چې څومره دغه سختي منیجمنت مضبوطي خلکو لګا د اداره کامیاب او چې را جوړي اډو چانه تاسو نشته څوک یونیفارم کې راغ کرانه یو سکول له کالج دی یو بل اداره ده او څوک په سټیم راغ او نا وخت راغ وخت راغ ته ګور هغه اداره تبو برباد شي دا مثال د کورم دی کور کې چې کله تا معمولی خالق یو 5 منټ 10 منټ احتساب کو بد اخلاقی مکوا کنزل مکوا مخزي ته کنزل کو م بچو ته کنزل کو صرف یو تپوس کوا نن مونږ چا کړه 15 وخت نن تلاوت زم کور کې شوه کنه بس یو څو خبري خپ اخلاقو تم بربد کشرانو سره فکر شي زموږ مشر سره یو غم دی مونږ سره د دې باره کې خبري کوي نور خبري نه کوي مونږ سره زموږ د تربيت په باره کې لګیا دي او پاغي بیا خفغان پاغي هغه د هغه د عمر مطابق هغه ته زور نه ورکول دام نه د پکار چې ماشوم په سر وخت ډانګې دی راخسته ډز او سر خپې نه ګوري دام طریقه نه ګوره تربيت لکه ابل ورځ ماته ملګری میسج وکړ زما زوی دیو ګیره قنچی کوي ګیره وړکې کور نه وشړم او کنه او خبره خور سره نه کوم او ادم ورل نه کوم مال بالکل غلط کار کوي دا طریقه خو نه ده دا خو ته په زور متنفره کوي ځوان دی ځوان شوی دی او صرف ګیره کې قنچی وایي او ته بس کور نه دی شړم او کله واده درل نه کوم خبرې دی مسره نه کوي نه داستا بچي دي داستا اولاد دي د سره شفقت وکا مینا وکا محبت د خپل دوست او ملګری وګڼه او ځان دغه ملګری وګڼه کینه وا بچي په مینا په محبت سره خبرې وکا دا انسان خو په مینا باندې د پورا یو ژوند بدلیږي د دې سره پر دې انسان لمینه ورکا دومره په خوږی لګستا خبرې به د پلار او د بچی مینس کې هډیر یو انتهایی مینا محبت دي ټیک دا روزونه به ورکه سختی به مسره کې په هغه وخت چې کله سختی فائدہ کوي خو بعضی وخت هر وخت سختی هر وخت تندې داسې گونجي کول هر وخت بس کور کې ردی بده اوس پور استغویل په دې سره خم نخکاری او دا بیا اثر هم نه کوي بیا خبرې نه په یو خسته طریقه باندې ماحول برابرول